سورة التغابن دا مدني سورة ته پدې کې 18 آیتونه دي او دوه پدې کې رکوګانې دي. مقصد د سورت هغه دا چې په قیامت کې به د ایمان والو کامیابي راښکاره کیږي، د کافرانو به تاوان راښکاره کیږي او نورې خبرې به د دې سره تعلق ساتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی وی اللہ لراغسه چی پاسمانون و آغسه چی پزمکه کی دی. له الملك وله الحمد. خاص غلر باچهی دا و خاص غلر استاین دا. پا دنیا کی دا بازو خلقو باچهی خو آغا دا استاین و دا حمد مستحق نی. باز خلق دیسی چی آغا دا حمد و استاین مستحق خو باچهی و سر نی. الله سبحانه وتعالى دا دوانه خبری دا الله سرشتی. ناشنا باچهی دا الله سره ده او بیا د حمد او د ټول صفات د کمال دغه حقدار الله دی. وهو على كل شيء قدير. او هغه په هر شي باندې قادر دی. هو الذي خلقكم. خاص الله غزات ته چې پیدا کړی یې تاسو. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نو باز تاسو نه کافر دی او باز تاسو نه مؤمن دی. والله بما تعملون بصير. او الله پاغ عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. خلق السماوات والأرض بالحق. پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه په حق سره. وصورکم فاحسن صورکم. او شکل در کړی دی تاسو ته نو ښایسته کړي دي شکلونه ستاسو. وإلیه المصیر. او خاص هغه ته ورګرځېدل دي. ټول د الله قدرت دی. يعلم ما في السماوات والأرض. پویږي په هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. او پویږي په هغه څه چې تاسو یې پټوئ او هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ. والله عليم بذات الصدور. او الله پوهه دی په خبرو د سینو باندې. اوس په الله سبحانه وتعالی د کفر بدی بیانې چې کومو خلکو کفر کړی دی نو الله هغوی هغه انجام ته رسولي د کوم چې حقدار دي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. ای نه دی راغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړی دی مخکې. فذاقوا وبال أمرهم. نو وسکل هغوی سزا د کار د هغوی. ولهم عذاب ألیم. او هغوی لره عذاب دردناک دی. ولی ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. دا په دې وجه چې بېشکه دوی ته راتلل پیغمبران د دوی په ښکاره دلیلونو. فقالوا أبشر يهدوننا. نو وی دوی آیا بندگان دي چې لاره ښیي موږ ته. انسانان به موږ ته لاره ښیي زموږ په شان انسانان. فکفروا وتولوا. نو کفر یې وکړو مخې واړو. واستغنى الله. او بې پروایي ښکاره کړه الله. چې څوک کفر وکړي مخ واړي الله بې پروا دی. الله ته د چا ضرورت دی بیا. الله چا ته ضرورت نه لري. ځکه یو حدیث کې دا راځي که نه حدیث قدسي دی. که دا ټول انسانان سره د پیریانو
ټول تقوادار شي د الله په بادشاهي کې څه زیاتۍ نشي راوستي او که دا ټول ګناهګار شي او نافرمانه شي نو هم د الله په بادشاهي کې څه کمی نشي راوستی والله غني حمید او الله بې حاجته ستایلی شوی دی اوس کافرانو ته د قیامت نه په انکار باندې رټنه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ګمان کوي کافران چې هیڅ چېرې به دوی راپورته نه کړی شي قل بلا وربي ته ورته ووایه او قسم مې دی په رب زما لتبعثن خامخا تاسو به راپورته کړی کېږئ ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به خبر درکړی کېږي تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو کړي دي وذلك علی الله یسیر او دا کار په الله باندې اسان دی که چې قیامت را روان دی نو بیا راشئ ایمان راوړئ فآمنوا بالله ورسوله بس ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه والنور الذي انزلنا او په هغه رڼا چې رالیږلې ده موږ والله بما تعملون خبیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی چې ایمان هم راوړو نو بیا به تاسو ته ښایسته بدله د قیامت په ورځ میلاویږي یوم یجمعکم لیوم الجمع په هغه ورځ چې جمع به کړي تاسو ورځ د جمع کولو ته یوم الجمع ورته ویلی کېږي ټول مخلوقات دا به الله را جمع کوي ذلک یوم التغابن دا ورځ د نقصان ښکاره کېدو ده غبن به راښکاره شي غبن ځکه قیامت ته یوم التغابن وایي او غبن دې ته وایي چې ډېر قیمتي شی انسان په معمولي شي ورکي نو د هغه انسانانو هغه غبن به راښکاره شي چې دوکه شوي دنیا یې اخیستې ده او آخرت یې خرڅ کړی دی ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا او چا چې ایمان راوړو په الله باندې او عمل یې وکړو نیک يكفر عنه سيئاته وبريجي داغنا گناهنا داغا ويدخله جنات او داخل بكي جنتنتا تجري من تحتها الأنهار چبيق بلاند داغين ولي خالدين فيها أبدا هميشه بيباغيكي هميشه ذلك الفوز العظيم دا کامیابی لوی دا والذین كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر کړی دی او دروغجن ګڼي آیتونه زمونږ اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدي خالدین فيها همیشه به باغی کې وبئس المصير او بد زید ورګرځېدو اوس د تقدیر مسله بیانوي مفسرین دا خبره بیانوي چې د روان آیت د مکې د کافرانو د هغې وینا په باره کې نازل شوی دی هغوی به دا وي د کافرانو به دا وي که مسلمانان په حق دین روان وي نو په دوی باندې به مصیبتونه نه راتلې الله د هغوی جواب وکړو چې دا هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي د الله په حکم باندې او د امتحان دی ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسيږي اس مصیبت مگر په حکم د الله سره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه او چا چې ایمان راوړو په الله باندې کلک به کړي زړه د هغه دا ډېر خوندور آیت دی ډېره خوږه مسله ده مخکې ووي چې څه مصیبت هم راځي د الله په حکم سره اوس وایي چې د چا ایمان یي که نه ایمان الله یې زړه صبروي یهدي قلبه کلک یې کړي الله یې د مصیبتونو کې د زړه کلک کړي والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوهه دی واطیعوا الله واطیعوا الرسول
او تابداري کوي د الله او تابداري کوي د رسول. فإن توليتم نو که چرته وګرځېدئ تاسو فإنما على رسولنا البلاغ المبين نو یقینا پر رسول زمنګ باندې رسول ښکار دي. الله لا اله الا هو الله نشتی اقدار د بندګۍ سوا داغنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دي ځان وسپاري مؤمنان. د روانو آیتونو شان نزول بعض علماء دا ذکر کړی دی. بعضو کسانو ایمان راوړو د هجرت اراده کوله، ښځو ورته وی هجرت مه کوئ، اوس مه کوئ، اوس مه کوئ، موږ چاته پرېږدئ. نو هغوی پاتې شو. بیا چې کله مدینې ته وروسته رالو هجرت یې وکړو نو ویې کتو چې مؤمنانو ډېر اجرونه ګټلي دي او زموږ نه ډېر مخکې تللي. نو هغوی غوسه شو خپلو ښځو ته بچو ته چې ستاسو د لاسه موږ دومره شاته پاتې شو. الله دا ایت نازل کړو چې اوس ورته معافي کوئ د ښځې او بچو ته، خو دا خبره یاده ساتئ چې ښځه بچي مالونه د لویه فتنه ده، اکثر د سړي ایمان خرابوي. مالونه دا مالونه د سړي ایمان خرابوي، ایمان کمزوری کوي، امتحان دی یو ناشنا. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو إن من أزواجكم وأولادكم يقينا باز د بيبيان استاسنا و د بچو استاسنا عدوا لكم دشمنان دي استاسو د پارا فاحذروهم نزان بچو ساتي دا غوينا د ديسي بچونا و بيبيانو نزان لري وساتي چې تاسو الله دین نه لري کوي. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا او کچرته معافي کوي تاسو خطا او کچرته معاف کوي تاسو خطای د هغوی او مخ اړوئ د ملامت کولونه او بخانه کوي فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخونکې مهربان دی. انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مالونه ستاسو او بچي ستاسو امتحان دی. والله عنده اجر عظیم او الله خاص دا غسر اجر عظیم دی، لوی اجر دی الله سره. بچي او مال دي د الله امتحان وي ښه، نو ډېر په سوچ سمجھ باندې به کار کوي. دا نه چې مکمل د بچو دپاره چې دغه دین شاته غذار کړي او قرآن او حدیث شاته غذار کړي او سهار ماښام د قیو ورد کوي، د قیو ذکر کوي، بچي او بچي بچي او بچي. ها داسې به هم نه کوي چې بچي پرېږدي او ښځه پرېږدي او هغوی دقې شان پرېږدي ته زه دینداري کوم. نه نه، بچو د رزق ګټل، د هغوی دپاره منډه وهل په دومره حدودو کې چې خپل دین دې نه پاتې نه شي، الله دې نه هېر نه شي، دا خو شریعت موږ ته امر کړی. نو ځکه یې وویې فاتقوا الله ما استطعتم، نو ویرېږئ د الله نه څومره چې طاقت یې ستاسو. واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، او واورئ خبره او تابعداري کوئ او خرچه کوئ، دا به غوره ستاسو دپاره. ومن یوق شح نفسه، او څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل نفس نه فاولئک هم المفلحون، نو دا کسان هم دوی کامیاب دي. بې خرچه کوئ دا ډېره غوره ده. بیا الله چې څوک بچ شو د خپل بخل نه دا کامیاب دي. نو چې بخل نه بچ شوي، نفس کې چې کوم بخل دی چې له هغې نه بچ شوي، نو خرچه به وکړي، د الله په دین باندې به ولګي. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، کچرته تاسو قرضه ورکئ الله ته قرضه ښایسته، یضاعف لکم، نو دوچنده به کړي ستاسو دپاره، ویغفر لکم، او بخانه به درته وکړي. والله شکور حلیم، او الله قبلونکی د عمل دی، صبرناک دی. عالم الغیب والشهاده، پوه دی پار پټ او په ښکاره. العزیز الحکیم، زورور دی حکمتون واله دی.